السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. قدرمنو هیوادوال، نن داسې کورنۍ ته راغلی یم چې دغه مورکۍ کونډه ده او زوی چې دی 18 کاله کېږي چې ښځه یې مړ شوی دی او خپله مشکلات ډېر زیات لري. نو د دې حل له تاسو سره شریکوم، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم مور جانې، څنګه یې ښه؟ ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ بچه څه زندگی ده دغه ځینې راته ناروغه راته پروت دی په خوب باندې پولۍ راخېږي نور داسې ناروغه معدې تکلیف لري په میاشت کې 3 کته 4 کته دې را دوا اخلي کو د دې کاله لوسیا مې د مور نه پاتې شو هغه ساعت اوس راغل شوی په ډنډه باندې ښکته کله سلاړو کله نیم سل مونږ ساعتي نو داسې دغه مشکلات یې راته وګورئ. مور یې نشته؟ نه مور یې دا 18 کاله شو چې مړه ده 3 کلن د مور نه پاتې شوی. دې پلار یې ما ساتلی دی پلار یې ویل ښځه نه کومه ویل دا دوی مې ویل خلک نه ساتي. اوس دا کار کولی نه شي؟ نه هېڅ کار دا همدا 14 کال دی چې کار نه شي کولی. هماغه یو هلک ته ناست دی؟ یو هلک ماشوم ته هڅه وکړي دا وروڼو سره چته راوکړي وروڼو سره چته هغه د دې نه بدتر دي غریبانان دي کارونه روزګار نه نشته دی ناست دي چته یو بل اوښېږي ته زامنې دي ستا پاکستان کې او اوسه کومک وکړي 100 روپۍ له راولېږي دوا مواد بیا خو څه دې کوو نور څه کومک نشته دی خو دغه هلک ته ناست یاستو کله ډوډۍ او کله مخکې ورځو کې دومره څه نه وو چې تیارې ډوډۍ راوړي بازار دې لپاره الله تر وخته په باندې ما فشار شوي. خیر ده مور جانې مه ژاړه. کاکا ته څه مشکلات لري؟ زه د معدې تکلیف هم لرم او بس نوره د بیماریانې ډېرې دي په دې خوب مې دانې هم راخېږي. قدرمنو هیوادوالو دې ته وګورئ، دې له وګورئ. ښه دا څه مشکلات دی؟ بس دغه شالې پرې راخېږي بیا دوايانې موایانې ورله وکړم بیا څه شي. داسې نه یم نه ختېږي ما خیال نه ختېږي. او بل څه تکلیف لري؟ د معدې تکلیف لرم او بس پېښور ته م 2-3 ځلې لاړم او دوایي راکلې ده بس 2-2.5 روپو دوایي ده او بس هغه خورم. دا چې په خپه کې دې وځي بیا ته ګرځېدی شي کار نه کولی شي؟ بیا ګرځېدی نه شم بیا داسې پروتې راوبوم په پوندو باندې ځم. نو ته خو بیا د کار کول هم نه یې که نه؟ نه کار نه شم کولی بس هغه ماشوم کار کوي رشکه چلوي او بس موږ له رزق راوړي. هماغه یو هلک ته ټول ناسته دی؟ واقع ماشوم ته ناست دی. نو دا ښه پوهېږي وخت ډېر بدل شوی دی، اقتصادي حالت د ټولو خراب دی، د افغانستان حالت تاسو ته معلوم دی، نو هغه به څومره ګټې تاسو ته راوړي؟ رانېدلې څڅېدلې خوري نو کله لږه او کله ډېره دا ګوره دغه کلی دی ګوره دا شیشې نشته 2 کاله شي باد چې داسې لیوړ نه هلته باران وریږي دا خاورې رابادېږي په دې له دا وباسو ویې پلاستیکونه پرې تپو او هغه بس وړش کوو دونه وس زموږ نه کېږي چې موږ دې له شیشې واخلو دا د افغانستان د لار خاورې شو. هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري څه ویل غواړي؟ نو که څه کومک موږ سره وکړي او څه لاس راسه وایي خو ډېره ښه ده د خدای ښه دي چې موږ سره څه وکړي نو دواګانې به ورته کوو الله پاک دې له ډېره تېره ورکړي چې زموږ سره څه وکړي نو زموږ د لاسه به نور څه وشي دا دوا به کوو نو خلاص. کاکا ته څه غواړي؟ بس دغه څه کومک را سره وکړي په دې دغه باندې ایله باندې یو چې دوا پرې خپله کوم. قدرمنو هیوادوال تاسو د دغې مورکې فریاد مو واورېده چې له کومو درد ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی. اول خو دا وګورئ اوس ژمی را روان دی وایي باران چې کېږي ټول اوبه کوټې ته ننوځي کوټه هم داسې قالین نه دی ګورئ فرش ته وګورئ او دا څومره ضعیف دی او دې کاکا ته وګورئ خپې په څه حال دي دا د ګرځېدو نه دی یو زوی دی ښځه یې مخکې مړ شوی دی یعنې 18 کاله کېږي دا یو هلک ته ناست دی تاسو خپله فکر وکړئ هغه به د دې دوا وکړي د دې به وکړي یا د کور ضرورت به پوره کړي. هیله کومه هیوادوالو دغه داسې فکر وکړي خپل مور غوندې خپل مور سره مرسته وکړي. هیله کومه وایي د مور خپو لاندې جنت دی نو خیر دی دغه جنت ترلاسه کړي او د دې اوښکې پاکې او د دې په شونډو مسکا راولي. که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 90 40 288 د لیدو څخه مننه.